په دې ویډیو کې به تاسې واورئ چې افغانستان په تیر یو کال کې په هغه اندازه پرمختګ کړی ده چې په تیرو کلونو کې یې نه و کړی، چې دغه پرمختګونه د افغانستان د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د هڅو له امله دي. ښاغلی ملا عبدالغني برادر د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ټاکل شوی ده، چې د افغانستان د اقتصاد لپاره یې ډېرې ښکلې هڅې شروع کړي دي، چې ډېر نږدې کې به انشاءالله افغانستان یو داسې هیواد شي چې په خپل ځان به تکیه شي. په دې اړه نړیوال بانک یو تفصیلي د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډېږي، تبریک شه افغانانو. دا وران ویجاړ وطن مو نور که خدای کول جوړېږي، تبریک شه افغانانو. د ټولو دښمنانو پلانونه مو شنډېږي، تبریک شه افغانانو. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي ودې د څارنې په تازه ریپورټ کې ویلي چې په 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان له صادراتو رانیولې د انفلاسیون تر کمیدو، د افغانیو ارزښت تر ساتل کېدو او همداراز یې د عوایدو تر راټولولو پورې په بېلابېلو برخو کې ښه والی لیدل کېږي. د نړیوال بانک دغه اقتصادي ریپورټ چې ښیي د افغانستان اسلامي امارت په ښه توګه توانېدلی د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره توانېدلی ده چې د افغانستان اقتصاد یو ښه لور ته روان کړي. په افغانستان کې سترې پروژې لکه د قوشتېپې کانال او ځینې نورې هغه پروژې چې د هیواد د راتلونکي لپاره به هم حیاتي ارزښت ولري په کار اچولي دي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانانو هغه شتمني چې په امریکایي او اروپایي بانکونو کې وه کنګل کړې ده او د افغان حکومت لاسرسی یې دغه پانګې ته محدود کړی ده. همدارنګه یې د افغانستان په بانکي نظام باندې محدودیتونه وضع کړي دي چې د دې محدودیتونو له امله نشي کولی څوک له خارج څخه افغانستان ته پیسې راولېږدوي. نړیوال بانک په تیر 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان لپاره په مالي او اقتصادي برخو کې نسبتاً ښه ارزولی ده. دغه بانک په خپل تازه ریپورټ کې چې د جنوري پر 25 خپور شوی ویلی چې تیر کال د افغانستان له صادراتو رانیولې د انفلاسیون یا توکو د بیو تر کنټرول، د افغانیو ارزښت تر ساتل کېدو، همداراز د عوایدو تر راټولولو پورې په بېلابېلو برخو کې ښه والی لیدل کېږي. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې افغانستان د 2022 زیږدیز کال د جنوري او نومبر تر منځ موده کې 1.7 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. له ګمرکاتو ترلاسه شوي معلومات ښیي چې نباتي محصولات د افغانستان د صادراتو تر ټولو ډیره چې 50% برخه د جوړوي. کانونه یا منرالي توکي او منسوجات هم په وار سره د افغانستان نور ستر اقتصادي صادرات بلل کېږي. د دغه توکو 65% پاکستان او 20% هند ته صادر شوي او په دې توګه ښکاري چې دا دوه هیوادونه د افغانستان د صادراتو ستر بازارونه دي. خپاره شوي ارقام ښیي چې افغانستان د 2022 کال د جنوري او جون ترمنځ موده کې د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي وارد کړي دي. د یادونې وړ ده چې په 2020 او 2021 کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو ارزښت 800 او 900 میلیونو ډالرو ترمنځ و. د نړیوال بانک د اقتصاد څارنې دغه ریپورټ کې راغلي چې افغانستان واکمن نظام د 2022 کال د مارچ له 22 همدغه کال د ډسمبر تر 31 پورې 115.9 میلیارد افغانۍ چې 1.45 میلیارد ډالر کېږي عواید راټول کړي دي. د دغه عوایدو تر نیمایي ډیره یعنې 58% په سرحدي ګمرکونو کې له مالیې ترلاسه شوي او پاتې شاوخوا 200 میلیونه ډالر داخلي عواید دي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د اسلامي امارت د حکومت د لاسته راوړنو څخه وروسته حکومت د طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو استخراج ته مخه کړې چې دوی د صادراتو او عوایدو دواړو ډېرېدلو کې ستر رول لوبولی ده. نړیوال بانک دا هم ویلي چې تیر کال د افغانیو د سترو بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل نسبي ثبات ساتلی ده. د 2022 زیږدیز کال له جون د همدغه کال تر پایه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت 1.5 او د یورو په مقابل کې 1.2 لیدلی.
خو د پاکستانی کلدارو په وړاندې بیا 40.8 او د هندي روپیو پر وړاندې 2.6% لوړ شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کلدار یوازې په تیرو 2 ورځو کې د $1 په مقابل کې 32 کلدارې لوېدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو ارزښت د ساتلو لپاره وخت ناوخت ډالر لیلاموي، خو د دغه بانک پر پاڼه د دې جزئیات نشته چې څومره ډالر لیلامېږي. د نړیوال بانک کارکونکو د افغانستان اقتصادي څارنې دا ریپورت د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان بانک او د درېمګړې ډلې د موندنو په ګډون د بیلابیلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ لیکلی ده. په دغه ریپورت کې راغلی چې د افغانستان بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو موجودیت او د دغه توکو لاسرسي ته په کتو د انفلاسیون کچه په کمیدو ده. په دې اړه د رسمي احصایې له مخې ویل شوي د انفلاسیون کچه په 2022 کال د جولای کې تر ټولو لوړه 18.3 وه او په نومبر کې 9.1 ته راښکته شوې. خو نړیوال بانک وایي چې له دې ټولو سره سره له بانکي حسابونو د هغه پیسو پر نغدو راویستلو لګول شوي محدودیتونه لا هم دوام لري چې واک ته د اسلامي امارت له راګرځېدلو وړاندې پکې ساتل شوي وي. په دې ریپورت کې ویل شوي چې اشخاص که څه هم له ټاکلې اندازې پیسې اوس هم اخیستلی شي، خو مشخص مالي بنسټونه او شرکتونه په دې برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. نړیوال بانک همدارنګه وایي د بیړني روغتیایي غبرګون پروژې هم چې د مور او ماشوم اړوند روغتیایي خدمات وړاندې کوي او د بانک لخوا تامینېږي دوام لري. د درېمګړې څارونکي ډلې له خوا راټول شوي معلومات ښیي چې دا ډول 2300 روغتیایي مرکزونه او شاوخوا 3.3 میلیونه ځله تر زیږون وړاندې کتنې شوي دي او د څه باندې 690,000 زیږونونو پر مهال یې خدمات وړاندې کړي دي. نړیوال بانک دا ریپورت داسې مهال خپور کړی چې ملګري ملتونه وایي افغانستان له سخت اقتصادي ناخوالو سره لاس او ګریوان ده. مرستندویه اداره وایي پلان یې دا دی چې روان کال کې 28 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي چې د دغه هیواد تر نیمایي ډیر وګړي کېږي. په دوی کې 6 میلیونه داسې دي چې د ملګرو ملتونو په وینا د لوږې پر درشل ولاړ دي. ملګري ملتونه هر کال د افغانستان په اړه یوه داسې احصایه خپروي چې ګواکې افغانان به دا کال له ژمي څخه ژوندي ونه وځي. خو د ملګرو ملتونو دغه مرستې که څه هم په نسبي توګه له افغانانو سره مرستې کوي، خو دغه مرستې داسې نه دي چې افغانستان په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې او چا یا د بهرنیو مرستو د همغږي کولو ادارې ویلي وو که چیرې خارجي مرستې د افغانستان سره ودرېږي نو ګواکې اسلامي امارت حکومت به سقوط وکړي. د اوچا د ادارې دغې ادعا ته د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې اسلامي امارت کلکې ولسي ریښې لري او نظام یې پر بهرنیو مرستو متکي نه ده، بلکې د افغانستان له داخلي عوایدو څخه خپله بودیجه برابره کړې ده. که چیرې خارجي مرستې په مکمله توګه هم ودرېږي نو د افغانستان اسلامي امارت به هیڅکله هم د دې وجې څخه سقوط نشي، ځکه دغه بهرنۍ مرستې داسې ډول نه دي چې په اساسي ډول کار وکړي، بلکې دغه مرستې خلکو ته یوازې یو پوخ ماهي ده چې د ماهیانو د نیولو چل نه ورته ورښیي، بلکې یوازې یو وخت ډوډۍ ده چې هغه یې خوري. له دې سره سره دغه مرستې ځینې افغانان بیکارۍ ته هڅولي دي تر څو کار ونه کړي او یوازې د همدې مرستو په تمه شي. د قوشتېپې ستر کانال او همدارنګه د افغانستان د تیلو استخراج تړون چې څو موده وړاندې د یو چینایي شرکت سره دغه تړون لاسلیک شو ډېرې سترې او اساسي پروژې دي چې د افغانستان اقتصاد به په پښو ودروي. همدارنګه لکه څنګه چې اټکل کېده د قوشتېپې کانال کارونه له هغه څه ډېر ګړندي روان دي لکه څنګه یې چې اټکل کېدل، بلکې د اټکل خلاف دغه کارونه ډېر ګړندي روان دي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. هیله ده خپل نظر راته په کومنټ کې ولیکئ.